الله بلې واقع راوړي هلته الله وایي که نه چې صبر کوه پیغمبر ته څه ووایي صبر کوه که نه د مشرکانو به خبرو نو واوره د یو صابر بنده واقعه واذكر عبدنا أيوب او یاد کا بنده زمنگا ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کلچ آوازکو اخبر رب دا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب چی یقینا رسول دے مات شیطان مرض و تکلیف دمال ایوب علیہ السلام پیغمبرو او اتلس کاله په الله بیماری راوسته اتلس کاله بیمار پروت دا په دې باندې ناشنا امتحان او بچی ته ټول الله واغستو مال ته واغستو غریب هم شو بے بچو هم شو او بیمار شو اتلس کاله بیماری او الله ولدا هر څه واپس ورکړي چې کړه دا صبر ولید قرآن د دې واقعې ډېر تفصیل نه دی راوړی او نه رسول وسلم د دې واقعې ډېر تفصیل بیان کړی اسرائیلي روایاتو کې تفصیل شته چې هغه بې سند دی او باس پکې د پیغمبرو بې ادبي ده نو زمونږ قصه ګو مولیان صاحبان چې شروع کړي په قصه باندې به بریک نه لګي چې څه پکې وي اتلس کاله وي بیمار پروت و په جسم کې چینجي وشو سو شو چینجی اسی اللہ پیغمبر سره دا مناسب دی جسم کی چینجی کی او صحابین تخیجی پا جسم کی چینجی شو خلکو رواغستو ډیران ته گزار کو در منلو خبره دا منلو خبره چې ایوب علیہ السلام په ډیران کې پروتو او خلکو پریخو او ټولو پریخو هدر منلو خبره چې د دومره کمزور خاندان او دومره بے نسب و دی چې ټولو پرېښودو په سخته کې او هغه یو چینجی د خېټې نه ولیدو نو بیا یې راواغستو کېښود چې ها دلته دري زخت چې دا خبره وکړي به زموږ ښه سرونه وشړپوي او ښه په ژړا شي کافر ملا دی وایي ظالمه قصه یې وکړه یا ظالم ملا دی کافر قصه وکړه دا خبره صحیح کافر قصه وکړه یعنی هیڅ سندی نشته خو د دې بعضو دغه مقصد چې د عوام څه کم عوام په جړا کم بس د عوامو د جړول دا خو د یو منټ کار دی د یو منټ خدای ساته که جړیم چې دوی وجاړي دوی متاثره شي قرآن او حدیث نه متاثره که د صحیح قصو نه متاثره که نو دا خو ګوره یو دي دروغ وي عوام دي دوکه کړو ټول نه غټه خبره بې ادبي دي چا وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض وي ښځې لاړو هغې به بیا مزدوریانې کولې او هغې به بیا ویښته خرڅول خپله اورېدلي مې دا قیسې ټول به یې سند دي ټول بې سنده دي لنډه واقعه الله بیانه کړې ده بیمار شو په کلونو بیمار پروت و اکثر سیرتونو والا اتلس کاله بیانې اتلس کاله بیمار پروت و دا واقعه په بعضو کتابونو کې راځي او هم ذکر کېږي خو ذکر کېږي صیغه چې ووایو نو بیا لږ پوه شي چې داسې ټنګېدلې خبره نه ده محدثینو یو اصطلاح ده وایي داسې یو حدیث ویلی کېږي داسې هم یو حدیث ویلی کېږي چې هغې کې دا دي چې داسې ټکه ووایي که نه محدثین چې داسې یو حدیث ویلی کېږي نو بیا دا حدیث ولټوه اګوره ته ته اشاره وکړه خو که ته هوښیار یې وجوز چې نه پوهېږي هغه په اشارو نه کوي اعلانونه ورته وکړي تا ته به ښه نیغ نیغ ګوري خو په هېڅ نه پوهېږي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون دا هم به ته وګورې ته به سبحان الله دا څومره
لکه په دې خبره پوه دی هغه پوه هم نه دی چې د بل ځای کې دی موږ سبق وایو کوم وخت کې نو جامعه کې موږ سره یو کلاس کې ما سره بدو نو بدوانو کارونه خو ناشنا خو د هغه ډېر ناشنا و هغه بدو بیا بدوانو کې بدو او سبق به نه و دغه تسبیح به سره لاس کې و دا تاوالې را تاوالې به ذکر به دومره په تیزه کوو چې دوه درې خوا کې کلاسونه به هم خبره وه خدای چې د ټولو سره محبت و ساده سړی و د ټولو د استادانو د شاګردانو هلکانو ټولو خوښ نو موږ یو پیریډ د علم العروض عروض والقافیه او دا ګران علم دی د شاعرۍ دپاره د قافیې جوړول د عروض جوړول دا ډېر ګران علم دی ما ته پته کنه دومره زه خو خپل ځای دومره تنګ کړی وم چې ما اوس لکه موږ خو دین زده کوو نو دې شي ته پکې څه ضرورت دی دا به ورسره پکې لازم ووایې سبا له ته بیان کې ته یو ځای کې خبره کې ته یو شعر جوړو غواړې په یو موضوع باندې ته ته خو پته وي شعر خلک څنګه جوړوي نه په هغې به موږ د تکړه تکړه هلکان بې نه پوهېدو نه دې غریب به پسې پوه شو هغه خو به واضحه باندې هم نه پوهېدو دغه استاد خبره کوله ته ورته داسې کتو دي چې ناست دی دغه استاد دا مطلب دی چې لکه دا سبحان الله لکه نن ټول نه زیات دی متوجه ده استاد همیشه دي چې کس ته ډېره توجه کوي چې ده ته یې توجه وي دا د هر استاد طریقه ده په درس کې موږ هغه کس نه اکثر تپوس کوو چې ما ته پته دی جواب راکوي دی ما سره دی کوم چې الله بخلي دي خو الله بخلي دي یا استاد ورته خبره کوله او کتوي ورته ولاړ شي واله دي एकदम هغه الله اکبر سړي او استاد ورته حیران و موږ ورته هم ټول چې دې سړي باندې څه چلو شو ته خو الله اکبر وایو بیا سلام وګرځو نو استاد ته ووایي موږ ته ووایو څه چل خیر انشاءالله څه ما څه دغه وکړو څه کنځلي مې وکړو څه بدې ردې مې تاسو ټول داسې حیران او استاد ورته حیران به نه وي چې ته په کلاس کې سبق ویل کېږي او ته په منځئ وی شیخ دا کومې خبرې چې ته کوې والله لازم چې زما په دې سر له پاسه تېرېږي ستا په یوه خبره زه د اوسه پورې نه یم پوه شوی چې ته څه وې نو ما سوچ وکړو چې هسې مې قبلې ته مخکې راشه اشراق 2 منځونه وکړه یا د ساخ 2 منځونه 2 رکاته پکې وکړه شیخ د خندا شي چې زه بیا دې ښه کړي دي څه نه څه فایده خو دوی وکړه ګره ما وایي چې هسې قبلې ته وي مخته قبله دې سیده او د ده په دې خبرو زه نه پوهېږم صلات الضحا یو 2 رکاته به وکړو الله به ثواب هم راکړي دا وخت به قیمتي شي نو دا بعض خبره ما دغې پورې راوستله چې دا چې درته ګوري نه ته به وایې چې دې کس ډېر سخت متاثره یې زما نه اکثر دی په څه کې په بله دنیا کې پروت نو د عوامو متاثره کول د خپل ځان نه دې بارو کې ما خبره کول صحیح ده ته متاثره کول غواړې عوام متاثره یې که په څه باندې په قرآن او حدیث باندې په سوچ دین باندې په ګډ وډو خو مه متاثره کوه دا هغه ځای نه موږ خبره شروع کړه او چې دې حدیث ویلی کېږي داسې ویلی کېږي داسې نه ویلی کېږي داسې مطلب دا چې دا محدث دې طرف ته اشاره وکړه وی حدیث ګوره داسې ټنګېدلی نه دی ته به لږ دغه وکړې نور پسې مو وګرځه او چې داسې ووایي چې حدثنا سمعت قال موږ یې بیانوو روى او دا قسم الفاظ راشي نو دی بخه مطمئن دی ځکه داسې وایي صفه نو ویلی کېږي داسې چې د ایوب علیه السلام ښځې ته چې دی نه شیطان دا وسوسه اچولې وه چې ته دی به روغ شي خو ته به د دې روغتیا نسبت ماته وکړې او ته په شکل کې راغلی ته به چې تا روغ کړو دې خبرې نه چې ایوب علیه السلام خبر شو هغه ډېر زیات خفه شو او ښځې ته یې ووایي چې ته دې خبر نه یې خو دا څوک و دا شیطان غواړي دا چې زموږ تعلقات د الله سره وران کړي
نو یو خو په دې خپه شو نو الله ته دعا وکړه چې الله مرض او تکلیف مې ډېر شوی او دویم دا چې قسم یې وخوړو چې زه به دا ښځه څو دورې وهم 100 دورې به یې وهم الله ورته ووایي ارکض برجلک وبخپل خپه باندې دا ځمکه هذا مغتسل دا زید لامبلو بارد وشراب يخدي او بدسکو دی هغې نه یخې اوبه راووتې د ځمکې نه وایي دې باندې ولې هم به وڅښئ سبحان الله وي هغه بلکل داسې شو لکه ځوان سړی ته جوړ شو بیا چې ښځې راغله وایي ښځې دې تپوس وکړي دلته یو بوډا و بیمار هغه کوم ځای کې دی بیا ورته وایي زه یم که ووهبنا له والا او ورکړو موږ هغه ته کورواله د هغه په هغه عمر کې ولا بچي بیا ورکړو بیا یې را ژوندي کړو دا الله امتحان ومثلهم معهم او په شان د هغوی سره رحمة منا د وجې د رحمت زموږ نه وذكرى لأولي الألباب او نصیحت دپاره د خاوندانو د عقلونو